حضرت عباس رضی الله عنه وی ادوم د غرمې ټیم دی وی خوب مې ولید وی د دواړو جهانو سردار مبارک مې په خوب کې ولید وی رسول الله مبارک داسې سر توړ دی او یو میدان کې چې بنده منډي وي او په دې سر یې دوړې وړېدلې وی د رسول الله مبارک دا ویښته ببر دی او په سر باندې دا دوړې په ویښتو باندې وړېدلې دي او یو خوا بل خوا منډې وي او وی په لاس کې ورسره یو شیشه د هغې کې وینه ده وی ما ورته چې د الله رسول دا ولې دونه پریشانه دا ویښته مبارک دی ولې ببر دی په ویښتو دې دا دوړې ولې وړېدلې دي او دا په لاس کې دی په شیشه کې دا وینه څه ده وی رسول الله مبارک ته راته وایي چې د خپل نوسي د حسین شهادت ته حاضر شوی دې ظالمانو زمان وسې ماف نه کړ او دا د هغه وینه د دې ځمکې نه راټولوم په دې شیشه کې ابن عباس صاحب وایي چې د خوبه راپاڅېد وایي هغه ټیم دی چې په کوم ټیم کې امام حسین صاحب شهید شوی دې ظالمانو ولې وینې په ځمکه باندې توی کړې امام الانبیاء د ځمکې نه راچې په بوتل کې زما د بچو وینې په ځمکه نو سو په نی پرتې